بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه شیف دلدار، تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده پېښوري چکن کړایي. پېښوري چکن کړایي د جوړولو ډېر اسانه طریقه. له موږ سره اوسئ، ویډیو تر اخره وګورئ. نو راځئ چې لاړ شو د جوړولو په طرف. بسم الله الرحمن الرحیم. غوړي 1 پیاله، چرګ غوښه 2 کیلو. ښه به یې میکس کړئ. دا به ښه په غوړیو کې سور کړئ چې تر څو وینه پکې پاتې نشي او رنګ یې هم چینج شي. مالګه 3 قاشقې د غذا، مالګې نه بعد به هم ښه میکس کړئ. تاسو کولی شئ په دغه وخت کې هوږه او ادرک هم میکس کړئ او همده سره زمونږ چینل ډي آر کې فوډ سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. اوس زمونږ چرګ تیار شو د رومي اچولو دپاره. رومي 8 یا 7 دانې رومیان هم موږ پکې میکس کړل او اوس به د 15 دقیقو دپاره به یې سر بند کړو چې تر څو رومیان نرم شي. یو دفعه به یې وګورو، میکس به یې کړو، بیا به هم سر بند کړو چې تر څو رومیان ښه نرم شي او پوستکي ترې نه جدا شي. اوس رومیان نرم شول، پوستکي به ترې لرې کړو او شنه مرچ 6 دانې موږ پکې اضافه کړل. تاسو کولی شئ چې خپل ټیسټ سره زیات و کم مرچ استعمال کړئ. موږ لږ ذره کړایي کې ساس زیات کړ ځکه زموږ ساس زیات پکار ده. تاسو کولی شئ رومیان کم هم استعمال کړئ یا یې دنه زیات هم استعمال. ښه به یې میکس کړئ چې تر څو د رومیانو اوبه ختمې شي. همده سره زموږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله. چکن پېښوري چکن کړایي تیاره شوه. ما ته راکړئ اجازت، بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. د الله په امان.